د جګړې نه ښځینه څېره. د دې کتاب کیسې افسانې نه دي، بلکې د هغو روسي ښځو خاطرې دي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. د دې اثر او یا لږ تر لږه د دې کیسو تر اورېدلو وروسته به مو د جګړې په باب سوچ هغسې نه وي لکه مخکې چې وو. دا تاریخي خو په ضمن کې هنري کتاب روسي لیکوالي او د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الېکسوېچ لیکلی دی. پښتو ژبې ته ښاغلی جبار فراز ژباړلی دی. دې برخې ته یې ښه راغلاست. زه احمدشاه پاڅون یم. داسې احساسوم لکه دوه ژونده چې مې کړي وي، یو نارینه او یو ښځینه ژوند. حربي ښوونځي ته له داخلېدو سره سم په پوځي نظم او ډیسپلین ورګډه شوم. له درسونو واخله تر تمرین، بارکونو او قرارګاه پورې هر څه د یوې ځانګړې قاعدې پر بنسټ مخ ته تلل. د ښځو په توګه مو هیڅ ډول امتیاز نه درلود. پرله پسې به راته ویل کېدل بس کړئ، خبرې مه کوئ. د خبرو غارونه. د شپې به مو د یو شي ګنډلو ته هوا کېده. غوښتل مو لږ تر لږه یو کوچنوټی ښځینه کار وکړو، خو پر دې کړنو هم سخت بندیز و. نو ګواکې نه مو کور درلود او نه کورنۍ دندې. د احساس د خولې خوند را خراب کړی و. د ورځې مو یوازې 1 ساعت تفریح لرله. دا وخت به د مطالعې په خونه کې کښېناستو او لیکونه به مو لیکل. هلته مو د ګرځېدو او له یو بل سره د غږېدو خپلواکي لرله، مګر خندا او په لوړ اواز خبرې منه وي. د سندرو ویلو اجازه مو درلوده؟ نه، پر دې کار هم بندیز و. ولې؟ بس بندیز و. یوازې په صفونو کې د مارش پر مهال مو د زمزمې کولو اجازه لرله، هغه هم د قومندان په امر. قومندان به ناره کړه، شروع کړه. له دې امر پرته چا خوله هم نسوای چلولی. یعنی بل ځای مو زمزمې نسوای کولی؟ نه، دا د قانون خلاف کار ګڼل کېدی. آیا له دې شرایطو سره ځان روږدي کول درته ګران و؟ چې رښتیاسې ما تر پایه ځان سره روږدی نه کړی سوی. سترګې مې سره ورغلي نه وې چې بیا به سهار سوی و او چغه به سوه پاڅئ. له دې امر سره سم به له کټونو را په هوا سو او برېښنا غوندې چټک به مو جامې واغوستې. خو طبعا د ښځو کډه تر نارینهو لږ درنه او جامې زیاتې وي. خو کله به یو شی راڅخه ورک و، کله به بل شی. اخر به کمربند په لاس کې و او په دهلیز کې به مو منډې وهلې. بلاپوش ته مو ور حمله کړه او سیده به مو د سلاکوټ خوا ته وځغاستل. هلته به مو پر کمربند بیلچه را ځوړنده کړه. بیا به مو د مرمیو کتار پسې پر ونه شلاوه او په یو ډول به مو ټول سره وتړل. وروسته به مو ټوپک را واخیسته او باد غوندې به له 4م پوړ څخه راکښته سو. په صف کې به مو د وروستي ځل لپاره پر ځان لاس تیر کړ او پاته نیمګړتیاوې به مو پوره کړې. د دغو ټولو کارونو لپاره یوازې څو شمیرلي دقیقې وخت راکول کېدی. د جګړې ډګر ته به ووتو. زما موزې 3 نمبر را باندې خټې وې. ډېرو دوړو او خاورو له پېژندلو ایستلې وې. یوې ښځې 2 هګۍ راکړې او راته وویل ها دا واخله ویې خوره، خو د ډېر ډنګروالي له لاسه نږدې دی پر ملا ماته سې. ډېرې کوچنۍ هګۍ وې. زه را ولاړه سوم او په هغو مې پټ خپلې موزې پاکې کړې. معلومداره ده چې خوړلو ته مې هوا کېده، مګر ښځینه غریزه د لوږې پر غریزې غالبه سوه. ښکلا ته مې پر مړېدلو ترجیح ورکړه. ته اصلا تصور نسې کولی چې پوځي بلاپوشونه، کمربندونه او نور جنګي بلابتر څومره درانه، زیږه او نارینه دي. په تېره بیا پر مرمۍ مې د بلاپوش له سولېدلو څخه بیخي کرکه کېده. موزې مې هم تر بلا بدې ایسېدې. د دوی له لاسه مې تګ بدلون کاوه. په حقیقت کې مې هر څه بدلون کاوه. یادېږي مې چې غمجنې او خواشینې وو. تل به غمجنې او خواشینې وو. ستانسلاونا پیترونا ولکوا، عسکره، د ساختماني چارو د یوې ډلګۍ مشره.